دا نه د دوایي نه د ساختونو مسله ده. دا نه د دوایي نه د ساختونو مسله ده. زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده. دا نه د دوایي نه د ساختونو مسله ده. زمونږ خو په اصل کې د زړونو مسله ده. یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده. یو ځل راته بیا ووایه چې تا باندې مین یم اشنا زما څه لږه د غوږونو مسله ده. او دغه غزل لاله وایي ستا خاطرو ګنې یار مناسب نه و. ستا خاطرو ګنې یار مناسب نه و. مونږ د دومره انتظار مناسب نه و. منم ستا د محبت لایق به نه و خو د داسې رټ انکار مناسب نه و. مونږ هغه خلک په سر باندې سواره کړل چې زمونږ د بیزار مناسب نه و. قربان مونږ هغه خلک په سر باندې سواره کړل چې زمونږ د بیزار مناسب نه و. او نرخزی به ترې نښوي په کردار کې دا سرونه د دستار مناسب نه و. زه منم چې سفر سخت و خو ستا داسې ستنېده په نیمه لار مناسب نه و. او بېوسي د چا ځوانۍ ته چرته ګوري دا لاسونه خو د کار مناسب نه و. مونږ هم ستا د یارانې امیدوارانو خو جوړ مونږ ستا د اظهار مناسب نه و. او تللی خو هیڅ خفه نه یم چې لاړل ځینې خلک د اسمار مناسب نه و. یار له به خپې ونیسم خدای ته به جولۍ ونیسم خو که لالی لاړه نو ځان به د مرۍ ونیسم. د خپل ارمان د جنازې کټ به په شا واخلمه په ډکو سترګو به بازو ستا د ډولۍ ونیسم. منتشر شوی یم د درد په پته نه پوهېږم سړی کې مې زړه وکړي په لاسو ککرۍ ونیسم. او چې احساس نه لري هر څه ورته په خوله وایمه داسې یاران خو به زه ځان له په دیاړۍ ونیسم. او زه به تر کومې تا د تلو منع کوم لاليه زه به تر څو پورې دا میخه د لکۍ ونیسم. او زما قسمت لکه په دشته باندې بله ډیوه اسماره زه به دې د کوم طرف سیلۍ ونیسم. او څه دغه شعرونه لاله وایي داسې په درد کې بې سکونه بې قراره به مرې که ته مین یې نو د چا له انتظاره به مرې. او لاس مې ور وړاندې که ویل مې وایه څه به کېږي پالي ویل بې یاره وې داسې بې یاره به مرې. او تر ډېرو ورځو په ماڼي ګناهګارېږي خلک ما در پخلا که ګنې داسې ګناهګاره به مرې. او ای د ښایست په نشه مسته ای مغرور اشنا د خړو پړو مینانو له ازاره به مرې. او زما اسماره لیونیه زه دې پېژنمه د چا دپاره یې ژوندی د چا دپاره به مرې. او څه دغه شعرونه چې وایي دومره ښایسته دی چې سپوږمۍ او آفتاب څه ته وایي داسې لالی خدای راکړی ګلاب څه ته وایي. ته که ما چېرته تنهایۍ کې په ژړا ووینې تا ته به وشي اندازه چې خراب څه ته وایي. او در نږدې هم نه شو له ورایه نه مو وزنګوي داسې ځواني خدای درکړې شراب څه ته وایي. او د سړي زړه سیزي سړي ته ډېر تکلیف رسوي بعضې خبرې داسې وي چې تیزاب څه ته وایي. ما ورته وی چې څوک دې خوښ وي او تنها دې پرېږدي چا رانه کړی و تپوس چې عذاب څه ته وایي. نن را سره چا د راتلو کلکه واده کړې ده زړه کې مې داسې ساز غږېږي رباب څه ته وایي. او ځکه اسمار یمه دنیا له یمه تاله نه یم ما ته نامه وایه دا جي او جناب څه ته وایي. ووایې په خپله جنازه کې څوک ګډ شوی دی مخ ته د ډولۍ د یار کوڅه کې څوک ګډ شوی دی چا زما په شان کلونه پس دیدن موندلی دی یار ته د خپل کور په دروازه کې څوک ګډ شوی دی. او خواته د پانځې زاهده دوه شریک قدمه دي وایې د جومات په احاطه کې څوک ګډ شوی دی. او ما د یو زاهد د خپو پڼې نه جمله یوړلې یوه د شرابي د ویل یوه کې څوک ګډ شوی دی. او ستا بې وفایۍ ته اسمار هوش کې تاویدی نه شو
یاره ګنې داسې په نشه کې څوک ګډ شوی دی. ډېره ډېره مننه قربان.